حتی د دې د قلمو د کتابچې د کتاب توان زه نه لرم هغه بل کوچنی مې مکتب کې و یعنې د دغه په خاطر د قلم د کتابچې توان مې نه درلود د مکتب هغه پاتې شو یوه میاشت مکتب ته ولاړ بعد له هغه نه پاتې شو دغلته اول ولګېدل ما منډې وکړل ممی زور و نورتا ممی کاڑا و نورتا ژوند دیستو مان دکرم ممی درد و نورتا ممی درد و نورتا ممی زور و نورتا ممی کاڑا و نورتا ژوند دیستو مان دکرم ممی درد و نورتا ممی درد و نورتا ژوند دیستو مان دکرم ممی درد و نورتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درنو قدرمنو لیدونکو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هیلرم ټول بروغ او جوړ وڅ یو ځل بیا د شریف الله شریفي تر یوې بلې بېوزلې کورنۍ پورې راغلی یم تر څو د دې بېوزلې کورنۍ ستونزې مشکلات او د ژوند کیسه تر تاسو پورې در ورسوم له دې کاکا څخه به واورو تر څو دوی په خپل ژوند کې څه ستونزې او څه مشکلات لري په خپله به دا کاکا موږ ته ووایي السلام علیکم کاکا نوم دې ووایه او خپل ځان دې معرفي السلام علیکم نوم یې جبار جان د محترم وروره ستونزې خو دومره ستونزې مې ګاللې دي چې ذاتي حد نه لري دا اوس ژمی دی چې شی نه لرو نه د سون توکي لرو نه خوراکي مواد لرو نه د دوا روپۍ لرو دغه په یوه کوټه کې دا د ژوند کوو چې هېڅ شی نه لري نه تشناب لري نه نور شی لري خو دا د تاسې خپله دغه کوټه د وینئ داسې ناست یاست چې داسې څو نفره یې 10 نفره یو چې دغه د تاسې په جریان کې یاست دغه 10 نفره دغه د 4 زمن دي 4 میلیونې دي دوه موږ 10 نفره یو 10 نفره ګوره په دغه یوه څه کاروبار کوي یو د پنچري دوکان لرم چې اوس به تاسو خپله د نږدې وګورئ دا د ما د کاروبار تاسو د ما سره ولاړ شئ دغه به وګورئ چې په دوکان کې د دې 1000 روپو شی نه لرم د ټول دوکان او کور کې خوراکي توکي خوراکي غوړي اوړه هېڅ شی نه لرو نه د سون توکي لرو نه اوړه لرو نه غوړي لرو هېڅ شی نه لرو دغه لکه تاسو دغه کور وینئ ټول شی په دغه شکل سره دا هر شی دغه کاکا په دا ډېرو وروستیو کې مو ستاسو خیریه بنسټونه و له ډېرو سره چا کومک نه ده درسره کړی مو نه ده کړی نه کومک له موږ سره نه ده سوی هېڅ شی له موږ سره نه ده سوی ده د کور موږ تخریب سوی ده حتی په هغه اوسیو کې موږ پلاستیک ورکړي دي دا د شیشو په ځای باندې هېڅ دا د 2 روپۍ کومک له موږ سره چا نه ده کړی تر دا اوسه پورې کاکا زموږ د مسیران دي کسیران دي کار دغه تاسو ورته ګورئ ټول دغسې کسیران دي دغسې یو هم د کار ور نه دي 1 روپۍ د دغو ګټه خو دا ته اوس خپله وینئ نو دا خپله واړه ماشومان دي 5 شپږو 7 کالو دي نو د دغو ګټه څه وړي او خپله کاکا قریبان دوستان څوک مرسته نه درسره کوي دا د سیمې خلک لاسنیوی مو نه کوي نه د څوک موږ سره مرسته نه ده کړې حتی دا د موږ دوستانو قریبان چې دي هغه ما تر ما هغه مسکینان دي هغه هم دا د ما په شکل دي ټول دا د ما دوستانو قریبان نو له هغو چې خدای سره نو موږ څه ګیله وکړو چې هغه بېچارګان خپل له ستونزو سره لاس و ګرېوان دي نو هغه به له موږ چې دا له موږ سره خو که دوی که خدای تعالی توفیق ورکړي او له موږ سره مرسته وکړي چې موږ له دې مشکلاتو خلاص او موږ وتوانېږو چې دغه کوچنیان له لوبې له مرګ نه بچ کړو او که د خدای خوښه وه چې په دغو باندې تعلیم وکړو چې دغه په آینده کې د دغو آینده روښانه وي او مصدر د خدمت خپل ځان او د ولس لپاره وګرځي اوس ماشومان ښوونځي ته ځي تر دا اوسه پورې ما درته وویل چې یعنې دومره په حد اندازه دغه باندې ما ځان دغه کړی دی خو هغه یو زوی مې ښوونځي ته ځي چې هغه هم په ډېرو مشکلاتو چې دغه د کتابو روپۍ د کتابچو روپۍ اوس هم راباندې د قلمانو روپۍ
پورې ودانې د خرج له سنه سره کړې ده د ما د بېوزلي په خاطر خو مقصد تر دا اوسه پورې دغه ماشوم چې زه وینم دا ماشوم زما تر څنګ ناست دا ستاسو زوی د ښوونځي ته ځي نه یا نه ځي محروم دی حتی د دې د قلم او د کتابچې او د کتاب توان زه نه لرم هغه بل کوچنی مې مکتب کې و یعنې د دغه په خاطر چې د قلم او د کتابچې توان مې نه درلود د مکتب هغه پاتې شو یوه میاشت مکتب ته ولاړ بعد د هغه نه پاتې شو او بل ورورت دغه عکسونه موږ دلته وینو دا د چا دي دغه کوچنی خو سوی دا کور هم ولګېدو دلته په دې جنګو کې دلته ماموریت و په دې ماموریت باندې جنګ و دغه کور هم په اوانو په راکېټو باندې ولګېدو هغه د راکېټو د اوانو پاتې شوي اوس هم هغه د موجود دي تاسو بیا راوخته تصویر وګورئ دا تصویر کې بیا نه ګورئ دا کوچنی خوب شو بیا دغه وینې د مسجد لخوا دغه خلکو دا د مور د کور دغه تخریبات دغه تایید کړو دغه د ملا صاحب دغه وینې دغه د ملا صاحب امام مسجد ملانو بابا دا د ملا صاحب دغه ده درته تاسو وایاست درته ډېر دغه د کلیوالو تصدیق تاسو دا د موږ کور ولګېدو تحقیق شو او دا کوچنی خوب شو دلته لیکلی ده دغه د ډاکټر صاحب تصدیق ده چې دغه د کوچني لاس دغه سوی ده دا وینې تصدیق د ډاکټر هم خپل هم تصدیق دی دغه یې عکسونه دي د کوچني د لاس زخمي شوی ده دغه چې دا لاس یې موږ هلته تداوي پرې وکړو دغه پرې وکړو یعنې دغه قدرت هم نشته تداوي مو وکړه او ډاکټر ته مو بووت دا ناروغ ډاکټرانو څه درته وویل دغه مو وکړو خو ډاکټر بیا وروسته ویل چې دغه مساج غواړي دا باید مساج وشي دا لاس یې خلاص دا لاس یې غبرګ ده داسې وینې دغسې لاس یې غبرګ ده تاسې خلاص کړئ مساج تاسې ورکړئ د دې لاس خلاص شي او د دې آینده خرابه نه شي خو مقصد موږ د دغه توان نه لرو چې دا ځانګړی موږ هلته یوسو شفاخانې ته موږ په ده باندې ګرانو لیدونکو چې دا ماشوم د کاکا وایي چې په ځینې کې ولګېدو زخمي شو او اوس دومره توان نه لري د ډاکټر تداوي لپاره د دې ماشوم تداوي وکړي او ډاکټرانو ورته ویلي چې د ماشوم لاس ته باید مساج ورکړل شي تر څو د دې لاس بېرته هغه خپل اول حالت ته راوګرځېږي دوی وایي چې دوی دومره توانایي نه لري تر څو دوی دا خپل ناروغ ډاکټر ته بوځي او د دوی هغه په سمه توګه باندې علاج وکړي دا هماغه دا د عمران د شفاخانې تصدیق ته ډاکټر صاحب چې دغه کړی دلته لیکلي دي دا ځانګړی محتمل معیوب ده مثال په سله کې دا ځانګړی معیوب ده دا دغه ده دغه د کلیوالو دغه ده چې دا کور د دغه په اثر باندې ځانګړی خوش شوی ده او دغه د ډاکټر صاحب تصدیق ده بالکل او دغه د کوچني عکسونه شیان دي قدرمنو لیدونکو دا کاکا وایي چې دلته دوی د محدود خلک او د دې سیمې خلک راټول شوي دي او د دې کاکا ملاتړ یې کړی دی ویلي دي چې دې کاکا دوی یو ماشوم هم زخمي شوی دی وروسته ټولو کلیوالو تاسو قدرمنو لیدونکو لیدلی شئ چې دغه تصدیق کړی دی او دا خبرې له دوی سره منلې وروسته ډاکټر صاحبان هم خپل هغه ورته ویلي دي چې دا ماشوم ستونزې لري د ده لاس معیوبه دی او د ده لپاره باید سمه درملنه وشي د مساج وشي تر څو د راتلونکی او آینده جوړه شي نو عملیات غواړي باید تاسې د دې عملیات تاسو د سر شفاخانې ته یوسئ یا بهر یوسئ چې د دې غم وخوړل شي خو موږ هېڅ توانایي نه لرو حتی د دې خوراک دغه نه لرو هغه د دې کاکا د دې ماشوم لپاره څوک تاسو سره مرسته نه کوي تاسې هڅه نه ده کړې چې یوه روپۍ مرسته چا له موږ سره نه ده کړې دا موږ لاړو په ابتدا کې دا کوچنی خوښ شو هغه مراجع ته هم لاړو د ده کوچني دغه هم توجیرات واچوله دا د کور دغه هم واچول چې کور هم ولګېدو دا کوچنی هم خوښ شو هېڅ مرسته چا له موږ سره تر دا اوسه پورې نه ده کړې یعنې هېڅ دولتي ارګان هېڅ چا ستاسو غږ نه واورېدو یا تر اوسه پورې هېڅ چا د موږ غږ نه ده اورېدلی تر اوسه پورې هېڅ چا له موږ سره کومک نه ده کړی نو موږ غواړو چې دغه کوچنی اوس د دې په ارمان کې دا کوچنی جوړ شي او روغ شي دا کوچنی په دغه حال پاتې نه شي او دا د کور او د جامې نوم دې څه ده لاس دې خوږېږي دا لاس دې څه وخت خوست وروره هغه په جنګي وخت جنګ په وخت کې نو انسانته اول ولکتل منډې وکړل نو اوس د لاس نه نه راځي شي داسې پاته ده
نو غواړې چې ته روغ شته او لاس دې دلته هغه خپل حالت ته راوګرځېږي ښه قدرمنو لیدونکو د واورېدو چې دا ماشوم غواړي چې خپل لاس یې بېرته هغه خپل حالت ته راشي د ده لاس داسې پاتې دی او د ده پلار وایي چې موږ نشو کولی چې د ده درملنه وکړو ډاکټران وایي چې دی باید بهر ته ووځي او د ده لاس عملیات وشي نو تاسو قدرمنو لیدونکو د دې کاکا اواز واورئ له دې سره مرسته وکړئ د دې ستونزې خو تاسې واورېدلې چې دوی له کومو ستونزو تر لاسه وګرېوان دي مریضان هم لري کور کې په جنګ کې هم کور تخریب شوی دی 10 نفره دي هغه هم دا یوه کوټه کې اوسي په دې یخ ژمي کې په دې سړه هوا کې بخاري شی هم نه لري نو له تاسو درنو او شتمنو ورونو تر څو له دغو سره مرسته وکړئ د دغو کاکا لاسنیوی وکړئ او د دغو ستونزو ورحل کړئ